د کلیفورنیا ډي ام وي د پرمټ د پراکټس امتحان ته ښه راغلاست. اوومه برخه. ۱۶مه پوښتنه: تاسو په راتلونکي څلورلارې کې ژر ترافیک سیګنال وینئ چې ګولیږي او چالانه کیږي. دا سیګنال څه معنا لري؟ اول: کولای سئ د څلورلارې د ننوتلو دمخه ودرېږئ. دوم: د څلورلارې څخه د تېرېدو دمخه ودرېږئ او ټولو موټرانو ته لاره ورکړئ. دریم: کرار سئ او په احتیاط سره د څلورلارې څخه تېر سئ. ځواب: کرار سئ او په احتیاط سره د څلورلارې څخه تېر سئ. ۲۶مه پوښتنه: که تاسو تر نورو موټرانو کرار ځئ تاسو: اول: لاربندي جوړوئ او ټکټ درکول کیږي. دوم: ترافیک سم کوئ. دریم: د موټر چلولو په دفاعي تخنیکو کې ښه یاست. ځواب: لاربندي جوړوئ او ټکټ درکول کیږي. ۲۶مه پوښتنه: تاسو چیرې خپل موټر نسئ پارک کولی؟ اول: د فری وې په ایمرجنسي لین کې. دوم: د سره رنګ سوي کرب سره. دریم: د مکتب سره. ځواب: د سره رنګ سوي کرب سره. ۴۶مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: مخته د ریل ګاډۍ لاره ده. دوم: د نورو موټرانو څخه نسئ دمخه کېدلی. دریم: د مکتب لاره. ځواب: مخته د ریل ګاډۍ لاره ده. ۵۰مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: مخته څلور لاره ده. دوم: مخته پرمخ شوه ځای دی. دریم: ترافیک یو ځای کیږي. ځواب: مخته پرمخ شوه ځای دی. شپږشپېتمه پوښتنه: که تاسو د خراب موټر چلوونکو سره مخ سئ تاسو باید: اول: د موټر چلوونکي سره جنګ وکړئ. دوم: د موټر چلوونکي د لارې څخه ووځئ. دریم: خپل موټر مو تېز کړئ. ځواب: د موټر چلوونکي د لارې څخه ووځئ. ۲۶مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: دلته مه ننوځئ. دوم: د نورو موټرانو ته لاره ورکړئ. دریم: د معیوبونو پارکینګ. ځواب: دلته مه ننوځئ. ۸۰مه پوښتنه: کله چې بل موټر پاس کړئ تاسو باید څه وخت خپل اصلي لین ته راسئ. اول: کله چې تاسو د هغه بل موټر بطۍ خپل په هنداره کې ووینئ. دوم: کله چې تاسو د هغه بل موټر بمپر ووینئ. دریم: کله چې تاسو د موټر څخه ۵۰ فوټه دمخه سئ. ځواب: کله چې تاسو د هغه بل موټر بطۍ خپل په هنداره کې ووینئ. ۹۰مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: راسته لاسته د کاټېدلو اجازه نه لرئ. دوم: راسته لاسته د کاټېدلو د درېدو بعده اجازه لرئ. دریم: ټوله موټران باید په راتلونکي څلورلارې کې راسته لاسته کاټ سي. ځواب: راسته لاسته د کاټېدلو اجازه نه لرئ. ۷۰مه پوښتنه: که تاسو الکول څښلي وي او موټر چلوئ ستاسو جریمه به څه شي وي؟ اول: د ۶ میاشتو دپاره جیل. دوم: د ۱۲ میاشتو دپاره جیل. دریم: جیل ته نه ځئ مګر $۵۰۰ به جریمه ورکوئ. ځواب: د ۶ میاشتو دپاره جیل. د اوومې برخې پای. ګرانو لیدونکو، که تاسو غواړئ چې نور د ډي ام وي پراکټس امتحانونه په پښتو کې وګورئ زموږ یوټیوب چانل سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک پیج مو فالو کړئ. مننه.